ویم ښه ویم ساده ګله زه اوس پوه شوم ویم زه درنه لاړم یو خوا د پاکستان جنډه ده بل خوا د افغانستان جنډه ده زما د زوی یو خبره به زما یېره نه شي جي قسم په خدای جي سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو زما پر څنګ یو داسې فنکار ناست دی چې دا فنکار له 400 کراچۍ ته راغلی دی د دې فنکار نوم دی اسرار چارلی له اسرار چارلی سره د ده پر فن او پر ژوند باندې تفصیلي مرکه کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې اسرار چارلی ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام ډیره مننه عظیم خان مندوهیل صاحب ستاسو ډیره مننه کوو ستاسو ډیره شکریا ادا کوو او ستاسو د چینل چې څومره کتونکي دي که هغه بهر ملک دي که په زموږ په وطن کې دي ټولو ته ستاسو په دې شیشه باندې سلام کوم او ستاسو ډیرو شکریا ادا کوم زه خو ستاسو په مخ کې داسې یم لکه د نور په مخ کې چې شمه بلیږي نو ډیره مننه ډیره شکریا جی ډیره مننه کور د وطن چینل خو په هر فنکار پسې د پښتون وطن په کوڅه کوڅه کې ګرځي دا ستاسو حق دی چې موږ تاسو کېنوو کتونکو ته ښکاره کړو او کتونکي ستاسو پر ژوند او په فن باندې خبر شي بالکل څنګه چې وطن چینل دی نوم یې ښکلی دی نوم یې ډېر مزیدار دی او تاسو ډېر مطلب ډېر ښه کار شروع کړی چې د دې فنکارانو اواز راوچتوئ په فنکارانو څه تېرېږي د هغوی په ژوند څه تېرېږي لکه میراوس لالا به وایلو میک والا نمجي ډېره ګیله کوم لکه میراوس لالا له څوک نه وتلي اوسه پورې نو پکار ده چې تاسو زیات کړه د هغه خلکو اواز اوچت کوئ کوم چې ناکامه دي لکه مخکې ولې نه ځي جي د داسې خلکو اواز اوچت کوئ زه هر انټرویو کې دا وایم جی مشهور خو هسې دی خو مشهور دي خو چې کوم جي مخکې نه ځي مخکې تګ نه کوي په څه وجه مخکې نه ځي جي بل داسې غریب دی چې په کټ پروت دی جي وسې نه کېږي نن سبا میک ډېر دا میک چې کوم دی ګوره دا ډېر خو خلکو په لاس کې نیول که سوچ وکړئ سبجان عثمانزی به والو یو لیجنډ دی یو مطلب یو ښه نیوز ریپورټر به ورته د دې میک قدر پکار دی مطلب د دې عزت پکار دی لکه تاسو داسې خلکو له راشئ چې حقداري نن سبا مخ ملازه شروع دی جي چې یو انسان په کټ هم پروت دی جي بیمار به په مخ ملازه به ولې یو سړی ځي نو نه دی جي ستاسو د میک تم وطن چینل تم جي سلام کوم په دواړو لاسو جي بالکل ما کتلي ستاسو ویډیوګانې جي او ګورم او نن ما له خدای پاک به ګوتو راکړي زما ارمانو ما ته جي خلکو ویلې انټرویو نه راسره وکړه خو زما ارمانو چې زه تاسو له راشم او بس دا یو موقع میلاو شو جي بس تاسو سره په کراچۍ کې او زموږ په چارزاده کې خو جي چې ګټه اوچتی ریپورټر دی سندرغاړی دی او ماشاءالله کراچۍ کې تاسو د پښتنو اواز اوچتوئ پښتانه اکټران دي څومره هر قسمه سیاسي خلک دي هغوی له ځئ نو بیا سلام کوم جي ډیره مننه کور د وطن څخه دا ماته ووایه شوبیز دنیا ته څنګه راغی شوبیز دنیا ته خو جي ما به د سکول د وختونه جي د 1992 نه اسکولونو کې هغه سالانه تقریبات کېږي جي که نه هغه امتحان داسې بس پاټی نه کېږي هغې نه به جي ما کار کوي سکول د وختو 1992 نه بیا بس کامیډي به م کوله جي بس بیا داسې یو شو وه جي زه یې پکې واغستم عامه لکه اختر کې شو کېدله بس ما له پکې یو چارلي کرکټر راکړو جي بس هغه چارلي څه و چې جي بس کور کې به راته اکثر نوم چا نه اخیسته وایي چارلي رالی جي نو د 1992 نه سکول نه جي ما سټارټ اخیستی و جي او جي تا به په خپل ژوند کې په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې وي د هغو ډرامو نومان که زموږ کتونکو ته واخې یاره جي اصل کې ما په یوټیوب کار کړی دی یوټیوب چې رالی جي او یوټیوب ټیلنټ هم راویستو جي نو یوټیوب کې ما کړی دی ساده ګل چې ډېر کتونکي به پیژني ساده ګل وینز وایي جي څه پروډکشن یې څه صحیح دا وینز چینل خو وینز ټکر وینز کې مې کار کړی بونیر والا سره کم چې اقرب دی نو کامیډي کار هم کړی دی جي داسې چینل جي ما نه دی پاتې چې ما پکې کار نه دی کړی خو جي کار به مې لږ کړی 2 منټه 3 منټه
خو انشاءالله کتونکو ویډیو به کتلی می چې هغه ویډیو کې زه نیم جي ابه 60,000 تری انشاءالله زه د کتونکو هم شکریا ادا کوم چې کوم ویډیو کې ځم هغه په لکونو تللی دی جي 4 مې ډرامې راغلي غټې ډرامې غټې یو ګله ورمان ده مولوي مخلص صاحب سره ده بل وقار جاني صحیح ورغلی و لوز جي بیا طارق مردانی سم یو ډرامه کړو پیروز خان زیګر یو کهانی و غوسلې چې جي هغه کار په روانه خالد یاسمین دا ټول شاهرخ خان دی را سره بل جي ډېرې د ذهن نه مې وتې چې کار مې ډېر زیات کړی دی او جي داسې مذاق چې کتونکي هغه مذاق وګوري او کتونکي دا ووایي چې واقعي اسرار چارلی کومیډین دی ښه جي داسې خو ډېرې دي سرجي خو زما چې پکې کومه خوښ یو ډایلاګ دی کامیډي دی دغه ساده ګل ته زه وایم دا دماغونه ډېر تیز دی جي زما او د هغه یو کرکټر به زه داسې ورشم یم ساده ګله او ولې وایم یار چا راباندې یو سوال کړی دی خو ته د دماغونه ډېر زیات تیز یم د دې جواب به راکې وایم ځکه چې هغه سړي سره مې په شرط ایښی دی چې دې جواب به زه در کوم وایم د دې جواب ته راکړه نو زه ورته یم ساده ګل وایم د حادثه او مصیبت کې څه فرق وي هغه وایي ښه وایي دا چې رسه د وړو مور روانې ناوي جي د وړو مور چې رسه وایي روانې وایي ګاډی وایي زه ورته یم زما دومره قسمت چېرته دی مړه چې ګاډی وایي نو وایم بیا وایي چې ګاډی وایي چې مړه شي وایي دا حادثه شي جي بس مړه شي جي که نه او وایي چې بچ پاتې شي وایي دا مصیبت شي وایم هغه څنګه نو وایي د دې نه مخکې به راته وایي چې چیني غوړي راوړه دا راوړه وایي مهنګوي او بیا به راته وایي چې دې ډاکټر له مې بوځه دې ډاکټر له مې بوځه نو وایي دا مصیبت شي وایم ښه وایم ساده ګوله زه اوس پوه شوم وایم زه درنه راړم د پښتو فلم انډسټري او د ډراما انډسټري له نوموړو فنکارانو سره دې هم کار کړی دی او که نه یاره جي ما چې زیات کار کړی دی نو نی مخلص سمې کړی بل هغه جي اداکار دی پوهه دی بل شاعر دی جي رایټر دی جي هر فني مولا دی بل نی مخلص ته چې تاسو کېناستئ د هغه اخلاق وګورئ د هغه ناسته پاسته وګورئ هغه یو ملنګ سړی دی ما د هغه نه جي زده کړه کړې زه چې نن دا میک ته جي تاسو سره ناست یم دا د هغوی زما په شا د هغوی لاس دی بلکل یو څومره کامیډي مې چې څومره زده کړې ده میراوس لاله الله دې وبخي جي نی مخلص نه فلم انډسټري هم نیمګړې ده ډرامه هم نیمګړې ده جي هغه جي یو سندرغاړی هم دی بل جي هغه په جلسه کې پاسه و جي هر فني مولا دی جي هغه په تبلیغ جمعه څخه پاسه و جي هغه هر فني مولا دی نورو له غټو فنکارانو سره دې کار کړی دی لکه شاهد خان ارباز خان جهانگیر خان نه جي شوګانو کې مې ورسره کار کړی شاهد خان چې کراچۍ ته راغلی و جي شوګانو کې دې کار کړی دی خبر کې کراچۍ کې که په کوم ځای کې نه جي طارق مردانی شو و کراچۍ کې جي شاهد صاحب راغلی و بس هغې کې لږه موقع راکړی شوې وه د شاهد صاحب ناست و هغوی ویل چې لکه زما په اواز کې ته یو ډایلاګ وکړه جي هغه فلم کې هغه دا چل جي او وایي چې یو خوا د پاکستان جنډه ده بل خوا د افغانستان جنډه ده او د دې د لاندې یو قوم اوسیږي پښتون بریالی دا ماته ووایه په شوبیز دنیا کې خو تا د خپل فن باکماله اکټري کړې ده زه دې پیژنم مخته ولې نه لاړې جي مخکې په دې لا نه وړو جي ما چې به چا سره کار وکړو جي بس کرکټر به زما سي بس دا دومره بدنیت او بیمانه خلک دي نن سبا راغلي دي ټول نه یادوم جي ټولو ته اشاره ده څه خلک پکې راغلي چې دا پیړلم دا ستاسو دا میک هم هغوی جي بدنام کو میک به هم خبرې وکړو په اکټرانو به هم کوو جي نو دومره بیمانه خلک پکې راغلي دي چې ما به کرکټر صحیح وکړو بیسټ کرکټر به خلکو به خوښ کړو په ټوله دنیا کې نړۍ کې به خلکو وکړو جي نو بیا به زه هغه خلکو نه راوستم جي هغوی ویل چې یاره مخکې لاړ نه شي جي لکه تاسو ته پته ده زموږ د دې پیړ ایکټینګ د دنیا چې داسې خلک پکې شته دی چې مخکې دې نه پرېږدي جي بس زما خپل ځای دی اوس عظیم صاحب ستاسو خپل ځای دی سبجان خپل ځای دی جي ډېر ښه ریپورټران دي هغوی ستاسو پکې یو بیل ځای دی جي نو دغې وجې نه جي مخکې را نه ړمه چې زما به کله ښه کرکټر و ښه زبردست کرکټر ما به وکړو نو چې زه به مخکې تلم بل کرکټر نه به زه نه راوستم جي په دې فیلډ کې داسې واقعه چې ته د زړه نه خفه شوی
یاره جی واقعه خو ډېرې زیاتې راغلي لکه چې په ما څه سخته تېره شو واقعه جي داسې وایي جي یاره قسم دی جي دا خو کتونکو ته هم پته ده ډېرو ملګرو زما د دې مسلې نه خبر شوي مو او دا درته کلمت لا اله الا الله محمد رسول الله که دې کې دروغ وي زه په شو کې ومه لکه پند دپاره ما دومره سخته تېره کړې ده چې جي زما یو بچنګي او د تلسیمه د کینسر بیمارو جي زمونږ ډېر اسمر خان کې شو وه پېشاور ته ما راوستو الارچ هسپتال ته وینه مې ورته وخېجوه وینه زه ته جي خو بس هغوی مې را رخصت کړه 400 ته پېشاور نه او زه لاړم ډېر اسمر خان ته جي شو له زمونږ سټیج شو وه هغه دوی پس به زمونږ سبا جي شو شروع شوله شو کېده جي ما ته قسم دی ورانګ و جي بس چې ما ترنګ وشو زه شو کې ومه ویل یاره ستا زوی وفات شو زوی د کینسر د 7 کالو جي او بیا جي زه هغې له راوم نه رسېدم ما ځکه چې د اختر لومړۍ ورځ وه لومبۍ ورځ وه ګاډي نه راتله 6 غنټې تقریبا مزه وړې اسمیر خان نه 400 ته جي ګاډو سیسټم هم نه کېدو جي بس زه بیا لیټ راورسېدم او تر اوسه پورې جي تر اوسه پورې ما ته هغه پیغور کېږي جي کور کې رشته دار ټول چې تا په دې سیس پسې تللی وې ډېر خلک ورته جي ډمتوب وایي پنکاري مو ورته وایي چې ته په دې پسې تللی وې تا زوی خو جي زما د زوی یو خبره به زما یېره نه شي جي قسم په خدای جي هغه جي مخ داسې اړولی و جي وایي زما بو سای ورکړې وه دومره مور ته ویلي و جي ویل زما بو رانلی ویل ما حلال کوئ جي جي د دې زما څومره ملګري دي جي ګویان دي زه شو کې ومه جي نو زما څه دا واقعه ډېره زیاته شوې وه ډېره زیاته جي ډېر نو دغه زما د ژوند داسې واقعه ده چې قیامت زه وایم قیامت به کله راځي چې زه د خپل زوی دیدار وکړم ما پکې د هغه دیدار ونه کړو اخر او هغه جي هم داسې مخې اړولی ابو بس بیا پکې څه نه او مور ته دا هم ویلي و جي چې ما حلال که په ما سخته ده زما بو ولې رانلی جي د کینسر بیمار ما باندې دا واقعه وایم جي اوسه پورې هغه پیغور ما ته اوسه پورې جي هغه پیغور زما نه لرې کېږي جي اسراره دا خو ژوند دی ژوند کې خو څوک د چا د مرګ ذمهواري نشي اخیستی مرګ خو کله هم چې کوم دی راتلی سي ګرانو کتونکو مرګ یو داسې چیز دی صحیح کس به وي تا سره بچی وسیکي لیکن د قدرت نظام ماښام به تا ته پته ولګېږي چې هغه کس پاک رسېدلی دی وفات شوی دی دا مرګ داسې شی دی اسرار چې د خپل بچي ذکر وکړلی د خپل بچي د روزۍ دپاره د هغه د کفالت دپاره د یو شو ته تللی اوس په ډي آی خان کې وه په هغه ډي آی خان په شو کې به د پیسې اخیستې دا به خپلو بچیانو باندې خوړلې نو دا پیغور نه دی دا د قدرت یو نظام دی چې د قدرت له طرفه داسې وشي چې د هغه انسان فیصله وشي چې د دې ژوند ختم و نو دا پیغور نه دی اسراره ته دا خبره کوي چې دی بلډ کینسر و د ده دپاره د وینې ضرورت و زه دا شو ته ځکه تللی ولم چې هلته پیسې واخلم د وینې بندوبست وکړم بچي ته یې ولګوم بلکل جي همداسې وه هغه جي ما دلته کراچۍ ته هم راوستی و دې سیلاني برانچونو ته دلته د کینسر علاج کېږي ما ډېر زیات ګرځولی و د ده دپاره به ما همدغه پروګرامونه هم ما کول بلکه چې زمونږ دغه بس لار و جي دغه نه به هم له 100 روپۍ اخیستلې جي او جي اسراره دا ما ته ووایه ستا خو خپل چینل هم شته چارګل ټي وي په نوم باندې له تا سره د چینل دپاره سامان ټول شته او که نه یاره جي ما سره چې کوم دی زما چینل شته دی ګوره یو چارګل ټي وي یوټیوب کې فیسبوک کې هم زما دلبر ټي وي همدر ټي وي او کم از کم چې په هغې ویډیو زه ورم که میلیون وی خو اصل کې خلک ګیله ډېره زیاته کوي که نه موږ خو په دا نه شو ویلی بیا خلک وایي پنکاران سوال کوي او دې ته کېناستو میکونو ته کېناسته دا موږ نه یو موږ به په کټ مړه شو خو سوالونه نه کوو دا نه کوو خو دا کوېسچن تاسو وکړو ستاسو دا مخ را باندې ډېر ګران دی جي نو قابل خلک یې بس دا ګران یې را باندې ډېر بل اصل کې وجه څه ده جي ما سره د دې سازو سامان نشته خلک وایي چې ستاسو ریزلټ صحیح نه دی نو ما سره اصل کې موبایل نشته جي د بل نه رالم اکثر صفا خبرې به کوو کلیر خلک بل جي میک را سره نشته د میک وس مې هم نه کېږي بل را سره د دې چې څومره آلات لګي آلات سامانونه جي دا را سره نشته دغې نه ناکام یم جي او ما تاسو ته وویل دغه په 19,000 باندې زه سکیورټي کار کوم جي که دا ما سره وی زه جي په چیلنج وایم ټولو ته انشاءالله
هغه دغه خبره چې ستاسو غوندې خلکو نه زده کړه کړې ده په چیلنج یې ځکه نو خو خلکو سمې کار کړی بیا انشاءالله چې ستاسو دعا پکار ده انشاءالله شاهرخ خان به راسه بیا که خیر نشي ودرېدی خو لکه کمې د سامان دی جي اوس زه داسې جي انټرویو چې کومه نو هم داسې موبایل ونیسم اکثر انټرویو صحیح را نشي نو دې دپاره د دې څیزونو ضرورت لازمي اسرار کا وطن چینل پر سکرین باندې پښتنو دا خبره وکړه چې مونږ له اسرار سره رابطه کوو دا مایک او موبایل وراخلو څه وایې په دې حواله نو جی دا خو کتونکو ته به یو خبره هم کومه لکه چې دا دې داسې نه ګڼي چې دا سوال کوي جي خو لکه ډېر داسې خلک شته دی تاسو چې زما ډېر ملګري وو چې هغوی مطلب انټرویو یې ورکړې وي نو الله دې دا کوم پښتانه دي او بهر ملکونو کې مسافر دي څومره چې امداد کوي مسافر کوي بالکل څومره چې خلک دي ما سره رابطه کول غواړي زه به موبایل نمبر ورکړم او دا یو سوال نه دی د پښتنو سره به یو قسم له دا همدردي کولی د هغوی سات ورکولی جي نو که ستاسو اجازت یې نمبر ورکولی شم بالکل بالکل ووایه دا زما واتساپ نمبر چې کوم دی 0344 31 43 923 دا واتساپ نمبر دی او بل ډایرکټ چې راتګ غواړي نو 0316 180 35 57 او جي بنیادي طور د کومې علاقې یاره جي زه خو د چارسدي یم خاص د مخلص د کلي ما کوم چارسدي چې کوم مطلب میراوس لالا پیدا کړی داسې یو زیر شیرپاو دی دغه خاورې ډېر خلک پیدا کړي دي مطلب میراوس له سردار باچا دی سید سردار باچا یو لیجنډ اداکار دی پکې داسې نور په چارسده کې څومره وینزونه دي زمونږ بنیاد هم دغه ځای نه د دې یوټیوب ایښودی شوی دی ټکر واینز دا ټول ډېر اکټران هلته پیدا شوي زه په خپله د چارسدي یم جي کوم چې چارسدي سپلۍ مشهور وي هغه ځای چارسدوالې سپلۍ په عام ژوند کې ډرامو زما سیوا څه کوي روزګار دې څه دی یاره جي کلي کې چې وم یو ملګری مې هغه په دوکان کې وم او بیا بهر لاړم نو بهر نه کوم چې دی بیا لږ نقصان مې وکړو دلته اوس کراچۍ کې هم په سیکورټي ګارډ کې یم جي یعنې علاوه داسې څه نشته روزګار جي چې مستقل روزګار به زما کاروبار دی او کوم او جي په دې تنخوا دې د کور ګزاره کېږي یاره جي نه کېږي 19,000 باندې به څه وشي غټ کور دی خو مطلب بس الله کوي هر څه الله کې بس اسې خو نشم جي کېناستلی اسې که کېنم جي نو بس تاسو ته ښه پته ده نن سبا مهنګایي ده او حالات داسې دي کور کې خرچې دي ډاکټران دي او شل مسلې دي جي او زما مطلب دا قسم دی چې تاسو ته ما په دې سکرین چاته مې نه دي ویلي هیڅ چاته مې نه دي ویلي چې زما دا مسلې دي ځکه ډېر ملګري به زما پروګرام انشاءالله وي بینې دا به ګوري خو لکه ما نه دي ویلي خو تاسو ما ته وایي چې دا به ویې ستاسو په ژوند خبرې کوم ستاسو په دې فن خبرې کوم نو تاسو را باندې ډېر ګران وایي ما پسې جي خلک راغلي انټرویو زه تاسو پسې راغلی یم زما ډېر ارمان او په کراچۍ کې راته میلاو شوي بنارس کې ډېر مې ارمان وي ډېره مننه کور د ودان څخه دا ماته وایه په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته او ټولو پښتنو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي اول جي ستاسو شکریه ادا کوم بل د وطن چینل ټي وي ډېره شکریه ادا کوم همدا خلک دي چې دا اواز راوچتوي او زیات کر ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه م کومه زړه مې غواړي چې ښکل دې کړمه خو بس زه هغه مینه بس دا مینه ده بل څومره کتونکي چې وطن ټي وي ګوره اول زه د ما دا پیغام دی چې تعلیم د ټولو نه مخکې پوهه تعلیم ښه څیز دی بل جي سوشل میډیا باندې ډېره فحاشي شروع ده بل طرف ته روان دي یو بل پسې پښتانه یو بل پسې کنځلې ټیک ټاک او دا غلط استعمال کنځلې جي دا پلیز مهرباني وکړئ پښتون ډېر نه رو دغه قوم دی په ټوله دنیا کې یادېږي نو د وطن ټي وي اړخه د طرفه د شیشه باندې زما دا پیغام دی چې اول خپل تعلیم خپل مور پلار قدر کوئ عزت کوئ ټیک شو جي د مشرانو عزت کوئ استادانو عزت کوئ او بل جي بس زما دغه د سوشل میډیا باندې دا کنځلې او دا سو سپهاشي خورول دا او پښتون کوي جي دا شي پنجاب اکټر به سم ونه وي جي اردو سپیکینګ والا به سم زمونږ پښتانه یو بل پسې کنځل او دا نو پښتون ډېر درون قوم دی جي بس زما دغه یو پیغام ډېره مننه کور د ودان څخه ګرانو کتونکو ډېر بهترینه میسج
چې پښتون پسې کنځلې مه کوئ. پنجابی یې نه کوي، سنده یې نه کوي، بل کام والا یې نه کوي. صرف او صرف پښتون دی چې پښتون ځوروي او پښتون پسې رد بد وایي. پکار دی چې دا رد بد مونږ له نن تاریخه بند کو، یو بل ته د قدر د عزت په سترګه وګورو. ستا یو جان مننه. کور د ودان څه ګرانو کتونکو، دا اسرار چارلي چې له تاسو سره د پښتو فلم انډسټري، د ډراما انډسټري د پر فن او پر ژوند باندې څو د خوند خوږې خبرې وکړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی الله سپارلی یاسته. د خدای په امان.